جلوی او بخونکي خدای تعالی په نامه د مشرانو ټلویزیون محترم لیدونکو په سلامونه مه هرکلی کوم په دې چې جوړ او خوشحاله اوسئ. زه سیلاب ستانکزی یم او تاسو حکومتولي خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن لیدونکو دا ځل د حکومتولي خپرونې یو تکړه بااستعداده والي صاحب سره ده چې تاسو یې نوم او څیرې سره اشنا یاست. هغه بل څوک نه ښاغلی محترم الحاج روح الله خانزاده صاحب دی. راځئ د خانزاده صاحب په راتګ سره کندهار ولایت کې څومره تغییرات راغلي دي د معرف په برخه کې، د امنیت په برخه کې، د صحت په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې. دا به په دغه خپرونه کې له موږ سره پاتې شئ او وګورئ چې والي صاحب په کومه برخه کې څومره کار کړی دی. نو هیله مند یم چې د خپرونې تر پایه له ما سره ملتیا وکړئ. دا سره مخکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. اول تاسو ته سلام. ستاسو د تلویزیون د لارې ستاسو همکارانو او د افغانستان ټول ولس ته سلام. د ټولو څخه مخکې تاسو ته کندهار ته ښه راغلاست وایو. خدای مو راوله هر کله راله. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه جناب والي صاحب، تاسو موږ د خپل ځانګړی وخت راکړی. په شروع کې غواړم د کندهار ولایت په عمومي وضعیت بالخصوص امنیتي وضعیت باندې لږ څه معلومات موږ سره او لیدونکو سره شریک کړئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د وسه څخه 5 میاشتې تر 6 میاشتو مخکې دښمن یو ډېرې وحشیانه حملې پر کندهار باندې وکړلې چې د هغه په صورت کې دښمن د ښار چار اطرافو ته ورسېدی چې ارغنداو ولسوالي چې د ښار د یو ناحیې مربوط کېږي یا د ښار مرکزي ستراتیژیکه ولسوالي کېږي هغې سقوط وکړي او د دښمن لاس ته د ارغنداو زیاتې سیمې ولوېدلې. تاسو په جریان کې یاست چې زما د راتګ سره لله الحمد زما د راتګ مخکې په کندهار کې د امنیتي او ملکي ارګانو په مابینځ کې هماهنګي بیخي سره لرې سوې وه. د دولت او ملت په مابینځ کې واټن لرې و، خو لله الحمد زما د راتګ سره ما اول د امنیتي ارګانو او د ملکي ادارو په مابینځ کې هماهنګي ډېره سره رانږدې کړې ده، ډېره هماهنګي مې راوستلې ده. ملت یا ولس چې کوم واټن د دولت څخه نیولی و لله الحمد هغه واټن اوس ډېره لنډ سوی دی. ملت د خپل دولت تر شا ولاړ دی او خصوصا د امنیتي ځواکونو تر شا زموږ ټول ولسونه ولاړ دي او حمایت یې کوي. او امنیتي وضعیت که دا درته ووایم چې په کندهار ولایت کې 100% کې امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې دی، دا به مې اعتراف وي. عموما په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت نسبتا خراب دی، خو د کندهار د نور افغانستان ته نسبتا تر کنټرول دی. زموږ د دولت او امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی وضعیت. انشاءالله ډېر غټ مشکل او تشویش نشته. ډېر الله کامیاب اوسئ. جناب والي صاحب د بیا رغونې په برخه کې ستاسو هڅې او ستاسو قدمونه څنګه ول په دې برخه کې کار شوی د 5 میاشتو کې؟ بدبختانه درته ووایم چې زما د راتګ سره چې زه نوی کندهار ته د والي په حیث مقرر شولم، په همدغه شپو کې لکه څنګه چې مې مخکې درته تکرار کړله چې زموږ په یو څو ولسوالۍ کې چې دښمن هجوم وکړي چې هغه میوند، جړۍ، پنجوایي، ارغنداو، شاولي کوټ، ارغسان، معروف په دې ولسوالۍ باندې هجوم وکړي. بدبختانه درته ووایم چې د 2000 کاله څخه دې خواته هر څه هغه د بیا رغونې او امن منفع پروژې چې کارونه سوي وه د ولس دپاره چې هغه که پل و، که پلچک و، که واله و، که کلینیک و، که مکتب و، حتی که جومات و، دا ټوله طالبانو تخریب کړل او د مابینځ څخه یوړه. خو خوشبختانه زموږ په پیشنهاد سره چې جلالتمآب رئیس جمهور ته مو پیشنهاد وکړي، هغه فوق العاده راته منظور کړي او اوس کارونه پر روان دي. موږ رضایت لرو په کندهار کې بیا رغونه ډېره په چټکي روانه ده چې د بانک آسیایي ډېرې غټې پروژې روانې دي او په خپله د دولت د بودیجې څخه پروژې روانې دي
انشاءالله کار شروع دی په چټکۍ روان ډېره ښه. والي صاحب فقر او بیکاري په افغانستان کې ورځ تر بله په زیاتېدو ده. دې ته څنګه چې تاسو به حکومتي وظیفه لرئ، والي صاحب د کندهار ولایت یاست، تاسو یو ښه تاجر هم یاست، څومره ملي پانګوال تاسو وهڅول تر څو کندهار کې پانګونه وکړي او هغه کندهاري ځوانان چې بیکاره دي چې په کار وګمارل شي؟ زما د راتګ سره چې څنګه زه کندهار ته راتللم، زموږ ملي تاجر ډېر شکایت درلودی، خصوصا د صنعت په بخش کې زموږ ډېرې فابریکې بیکاره ولاړې وې، صنعتکاران مو بیکاره وه. هغه لله الحمد ټوله ما په کار اچولي دي او هغه فابریکې چې بیکاره وې هغو په خپل کار شروع کړې ده. چې یو عمده مشکل یې د برقو چې په کندهار کې برق نه و، خو موږ اوس د برق زیاته برخه د دې مشکل ور حل کړی دی. برق شته او کوشش کوو چې خپل سرمایه‌داران مو راجلب کړي دي، خبرې مو ورسره کړي دي، خو موږ په دې کوشش پسې چې خپلو ځوانانو ته کار پیدا کړو. خو بدبختانه جنګ یو داسې شی دی چې هر څه د مابین څخه وړي. جنګ په دې باندې تاثیر کړی دی چې نن مو ځوانان فرار کړي د وطن څخه. نو خدای دې صلح راولي. موږ کوشش اول د صلح کوو چې صلح راسي، هم به خلکو ته کار پیدا سي، هم به ځوانان ټوله پر کار سي. خو بیا هم هغه خالیګاوي یا خالي بستونه چې موږ په دولت کې درلودله، نو هغه زما د راتګ سره ما ټوله تشکیلات معلوم کړي دي. در ډېره ځایه پورې موږ خالي بستونه درلوده چې ځوانان مو پر کار سي، هغه مو معلوم کړي دي. انشاءالله ځوانان به پر کار کړو. والي صاحب په ځینې ولایتو کې ولسونه د زورواکو غاصبینو د داسې نومو څخه شکایت لري. کله چې تاسو کندهار ته راغلی دغسې اشخاصو سره مخ شوي چې په نوم د زورواکي غاصب؟ تاسو ته معلومه ده چې زه په خپله د کندهار یم. غصب طبیعي د افغانستان په ټول ځایو کې سوی دي، خو خوشبختانه په کندهار کې لکه د نورو ولایتو فساد په کندهار کې هغسې غصب نه دی سوی، او لکه په نورو ولایتو کې چې کم زورواکي دي، کومو خلکو غصب کړي دي د کندهار، هغسې خلکو دلته غصب نه دی کړي. دلته عاجي خلکو غصب کړي دي. هغه خلک چې پیژندونکي تېرېږي، در ډېره حده به درته ووایم چې د افغانستان خلک ډېر انتقادونه د ولس پر استازو باندې کوي په هر ولایت کې. لله الحمد زموږ د ولس استازي چې دي په پارلمان کې دي، ولایتي شورا کې دي، غصب یې نه دی کړی. او په خصوصا په پارلمان کې هیڅ داسې موږ د ولس استازي نه لرو چې په کندهار کې د مځکه غصب کړي. او زورواکي کله په نورو ولایتو کې چې سته، هغسې په کندهار کې نسته، او نه زه ورسره مخ سوی یم، نه په کندهار کې در اوسه ما زورواکي لیدلی دي، نه زورواکي په نامه څوک سته. والي صاحب اداري فساد یو بده پدیده ده. د دغه فساد پر وړاندې ستاسو مبارزه څه ډول ده؟ د اداري فساد په وړاندې دا یو ډېره بده پدیده ده، خصوصا د جنیوا کنفرانس کې چې چیر کال 6 کال موږ دولت کم تعهدات د جهانیانو سره کړي دي، د هغه تعهداتو په تایید باندې موږ باید د فساد سره ډېره سخته مبارزه وکړو. او فساد موږ ته سره کرښه ده. د فساد سره مبارزه راته سور خط دی. اوله مبارزه مو د فساد سره، چې د فساد سره مبارزه ونه کړو، فساد هغسې یو پدیده ده چې هر څه د مابین څخه وړي. زما د راتګ سره زه ډېر مثالونه د فساد لرم، چې یو مثال ښه مثال یې د کندهار ګمرک. د کندهار ګمرک زما څخه مخکې چې د یو کال د کندهار د ګمرک روزانه چیر کال د کندهار د ګمرک روزانه عواید وګورې، تر کومه ځای چې ما کتلي دي د یوه کال عواید یې هغه لوړ ټارګېټ یې د ورځې څخه د 18 میلیونه څخه نه و زیات سوی، تر 18 میلیونه افغانۍ پورې، 12 14 15 18 میلیونه غټ ټارګېټ و.
دلته چې زه رالم ما اصلاحات راوستل، مبارزه مې په ګمره کې د فساد سره وکړه چې خوشبختانه موږ په ضرب د یوې هفتې کې د دې شهیدان یو چې زموږ روزانه عواید تر 70 او در 15 میلیونه پورې رسېدلي چې نو دغه هغه زما چې د فساد سره مبارزه کړې ده دم هغه لاسته راوړنې دي چې د محترم وزیر صاحب مالیې څخه ومننه کوم چې هغه هم په دې مبارزه کې زموږ سره همکاري وکړه. همکاري یې داسې راسره وکړه چې هغه فاسد اشخاص یې ټوله بدل کړل، نور خلک یې راوسدو، نورو مامورینو یا نورو اشخاصو په راتګ سره دا عواید زیات سول. دا یو. دوهم په ټولو اداراتو کې چې فساد شته همهغه زه په پسې اصلاحات راولم. دا مې د کندهار د ولس سره او د مرکزي حکومت سره وعده ده چې زه شپه او ورځ په دې باندې مصروف یم چې څنګه اصلاحات راولم. د فساد په مورد باندې دلته ډېر خلک د وظیفو څخه برطرفه سوي دي، څارنوالۍ ته معرفي سوي دي چې تاسو په جریان کې یاست او موږ شپه او ورځ نوره مبارزه ورسره کوو. بسنه نه راته کوي، فساد مو صفر ته نه دي رسولی. در هغه وخته به د فساد په وړاندې ولاړ یو چې فساد مو په دې جامعه او ټولنه کې صفر کړي. ډېر الله کامیاب اوسئ. والي صاحب، علم د انسان ژوند رڼا کوي، دا خو ټولو ته جوته ده. په کندهار ولایت کې په کلیو وانډو کې بلخصوص په ولسوالیانو کې موږ بند ښوونځي لرو که نه ټول خلاص دي؟ زما د راتګ مخکې بند وه، بند ښوونځي وه. زما د راتګ سره ما دا کوشش کړی دی زه د ټول کندهار ولس ته دا ډاډ ورکوم چې په هغه لیرو پرتو ولسوالۍ کې چې ښوونځي بند وي نو هغه د یونیسف په مالي مرسته موږ ټول ښوونځي خلاص کړي دي، صنفونه مو فعاله کړي دي. که کوم ځای بند پاتې په هغو باندې مصروف یو چې هغه بند ښوونځي هم فعاله کړو، خو ډېر بند ښوونځي نه لرو. او د معرف په بخش کې چې کومې لاسته راوړنې موږ لرو، ما د راتګ مخکې د معرف زموږ تشکیل بیخي ډېر کم و. لله الحمد د رئیس صاحب جمهور په خاصه پیرزوینه دا اوس 2-3 میاشتې مخکې زما په پیشنهاد د ده په خاصه پیرزوینه چې د کندهار د ملت ته سره وکړه، د کندهار د ملت په نمایندګي زه د جناب رئیس صاحب جمهور څخه مننه کوم چې هغه یې راته منظور کړي. زموږ پیشنهاد 3800 بسته یې په معرف کې د معلمینو دپاره فوقالعاده راته منظور کړه چې تر یو حده انشاءالله زموږ د معرف مشکل په دغه سره حل کیږي. په ولسوالیانو کې خپله په مرکز کې د کندهار جناب والي صاحب د صحت په برخه کې کلینیکونه فعاله دي، په طبي وسایلو سنبال دي که نه نیمګړتیا شته په ده کې؟ څنګه چې د صحت په بخش کې کندهار ډېر فعال یو، لکه مخکې چې مې درته وویله کندهار کې یو حوزوي روغتون لري او کندهار یو ډېره غټه حوزه ده. تشکیل د حوزو د نورو حوزو په صحت کې در زر بستریزه روغتونونه پورېږي. بدبختانه زموږ د کندهار دا چې د شهید داود خان په وخت کې یو روغتون جوړ سوی و، 1.5 بستریزه، چې بیا اوس په دې وخت کې موږ د 2.5 بستریزو کارو څخه اخیستي. 2.5 بستریزه د کندهار زون ته هیڅ بسنه نه کوله. ډېر موږ ته په صحت کې ډېر سخت مشکلات درلوده چې زما په پیشنهاد او د رئیس صاحب جمهور په خاصه پیرزوینه د کندهار د صحت تشکیل یې 2.5 بستریزه راته منظور کړي چې فعلا اوس عملي کار شروع دی پر تشکیل او پر ساختماني چارو یې بودیجه ورته ورکړې ده. راللو ولسوالۍ ته، په ولسوالۍ کې کلینیکونه شته، د باران او یونیسف او WHO په دې د دوی په همکاري سره هغسې کلینیکونه شته چې هغه اولیه کومک خلکو ته ورسي. هغسې په سټنډر باندې کلینیکونه نشته چې د خلکو د مریضۍ ټولې دغه ته رسیدګي وکړي. هغسې کلینیکونه نشته. د اولیه مرستو ته چې
رسیدګي کوي هغه کلینیکونه په ولسوالۍ کې لرو، فعاله یې لرو، نور هم ورسره ته منظور شوي دي چې ساختماني چارې روانې دي، تر یو اندازې پورې مو مشکلات حل دي. ډېره ده. جناب والي صاحب، مجازات او مکافات په نظام کې یو اصل دی. په ځینې ادارو کې دغه برخې ته پاملرنه کېږي او ځینې ادارو کې نه کېږي. ستاسو راتګ سره دغه برخې ته څومره توجه شوی، څومره خلک هم څارنوالۍ ته معرفي کړي او څومره هم تقدیر کړي دي؟ ما په خپله تقدیر کړي چې موږ په نظامي چارو کې مې خپل قهرمان ځواکونو ته تقدیرنامې ورکړي دي. دا تقدیرنامه زه په خپله په هر حالاتو کې چاته نه ورکوم، خو چې ورکړې مې ده په خپلو نظامي ځواکونو ته مې تقدیرنامې ورکړي دي او مجازات کړي چې مې دي د ګمرک په بخش کې د ریاست د ټولګټو ریاست په بخش کې فجې کې څارنوالۍ ته مې خلک معرفي کړي دي چې اوس هم په زندان کې دي، د عدلي و قضایي ارګانو د تحقیق لاندې دي. مکافات شته، که څوک په فساد باندې بالفعله ونیول سي سوال و جواب ورسه کېږي. ډېره ده. والي صاحب، په کلیو بانډو کې د عامه آګاهي لپاره دا چې دغه ولسونه د همدغه ولایت ولسونه خپل ځوانان خپل بچیان د ملي امنیتي ځواکونو سره یو ځای کې د دغه طریقه مصدر د خدمت د کندهار ولایت او د نورو ولایتونو اوسي، په دې برخه کې کارونه شوي دي؟ اما پوهاوی که زه درته ووایم طالبانو ښه اما پوهاوی خلکو ته ورکوي. هغه داسې هغه دوی چې کوم وحشت د خلکو سره وکړي، کومو علاقو کې چې دوی نه ورغلي، خلکو به ویله چې طالبان ښه خلک دي. چا چې د دوی وحشت ظلم نه و لیدلی، خلکو به ویله چې دوی ښه خلک دي، چا او چا به زړه ورته ښه کوي. مګر کوم علاقو ته چې دوی راغله خلکو یې وحشت ولیدی او خصوصا په دې ارغنداو کې چې دوی د ولس سره څه وکړله، که دښمني درلوده د دولت سره بیا درلوده، خو دوی د ولس سره هغه دښمني وکړه چې هغه په هیڅ جن، په هیڅ مذهب او په هیڅ د بشر سره په هیڅ ځای کې دومره ظلم نه دی سوی. نو دوی د دولت دې ښه آګاهي خلکو ته ورکړه چې خلک باید کومه لار ځان ته تعقیب کړي، د دولت په سطح کې باید ودرېږي، خپل امنیتي ځواکونه باید سپورټ کړي چې خوشبختانه همداسې وسوله د دوی ظلم زموږ خلک اوس دې ته مجبوره کړل چې زموږ خلک اوس د خپل امنیتي ځواکو در شا ولاړ دي، عامو ته مې حمایت کوي. زه په دې امید یم چې انشاءالله د کندهار ولسونه به د خپلو امنیتي ځواکو په څنګ کې داسې ودرېږي هېڅ وخت به اجازه ورنه کړي چې بیا طالب حاکم سي، او د کندهار خلک هېڅ وخت د طالب حاکمیت دغسې حاکمیت نه غواړي. سولې ته تږي یو، د کندهار خلک در هر چا سولې ته لیواله دي، خو هغه داسې سوله نه چې زموږ د 20 کاله لاسته راوړنې ټوله په اوبو لاهو سي. جناب والي صاحب، یو ښه والي باید کومې ځانګړتیاوې ولري تر څو په خپلو چارو کې بریالی واوسي؟ زما په نظر د ښه والي ما خپل ځان ته دغه ځانګړتیاوې انتخاب کړي دي چې د ولس پر مخ مې دروازه خلاصه ده، د خلکو غږ ته لبیک وایم، هغسې والي یم چې هر څوک د کندهار هر فرد کولی سي چې دلته راسي د والي سره وویني او خپل مشکل ورته واوري او موږ مشکلاتو ته رسیدګي وکړو. ما خپله ځان ته دغه ځانګړتیاوې انتخاب کړي دي چې د خپل ولسونو په مابینځ کې په راتلونکي کې د کندهار ولایت لپاره څه خاص پلانونه په نظر کې لرئ په ټولو برخو کې؟ که زه تر کومه وخته د کندهار والي پاته سم، په ټولو برخو کې د فساد سره به مبارزه ډېره جدي، په اداراتو کې به مې اصلاحات لړۍ ډېره جدي روانه وي او خلکو ته به د یو خادم په حیث تر هغه وخته پورې پاته یم تر کومې ورځې چې د کندهار والي واوسېږم. ډېر زیات مننه چې تاسو موږ ته خپل ځانګړی وخت راکړی. سلامت اوسئ. مننه ستاسو تر راتګه څخه. قدرمن لیدونکو، دا وه د حکومتولي خپرونه چې تاسو وکتله. تر بلې خپرونې چې بیا هم زه سیلاب ستانکزی تاسو په درشو بړ ګرځوم. تاسو په لویه بخښونکي خدای سپارم. ښه د ودانه اوسئ.